السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به د افغانستان د کرکټ مینوال تپوس کوي چې رحمان الله ګربز به میچ کې نن وي او که نه. تاسو ته پته ده نن زبردسته مقابله ده. ما دې نه مخکې ویډیو شیر کړه. نو دوستانو زه به تاسو سره یو خبره تاسو ته وکړم چې رحمان الله ګربز ابلو پر ټس کولو او هغه انجري شوی دی، هغه بیخي د دې سیریز نه ووتو. اوس دعاګانې ورته کوئ. د افغانستان د کرکټ مینوال ته وایم چې مطلب نور ټیک شي او لکه کرکټ ته نور سم شي، ځکه چې دې سیریز نه ووتو. نور کرکټ دپاره دعاګانې کوي. دا خو زه زیمبابوې سره دی، افغانستان ورسره ښه مقابله کولی شي که رحمان الله ګربز پکې وي او که نه. ولې چې زیمبابوې ټیم کمزوری دی او رحمان الله ګربز صحیح دی، یو غټ سټار دی د افغانستان ټیم دپاره. یو ښه لوبې ترسره کړي، مطلب چې رحمان الله ګربز سکور وکړي نو هغه لوبه ګټي. نو ښه پلیر دی، خو مطلب دې سیریز نه هغه بار شوی دی او دعاګانې ورته کوي. ډېر انجري دی نو چې نور صحت والا الله ورکړي. نو ډېرو ملګرو تپوسونه کول، دا د هغې دپاره ما دا ویډیو جوړه کړه چې مطلب رحمان الله ګربز انجري دی او ډېر انجري دی. بل ډېر ملګري وایي چې نن میچ کې باران، نو باران پکې تقریبا دغسې 40% دی، خو باران کم امکانات دي. خو کیدی شي یو لکه دا خو ډی دی 50 اوورې دي، نو کیدی شي یو میچ کې یو اننګز کې باران راشي. لکه مطلب افغانستان بیټینګ وکړو او بیا د زیمبابوې بیټینګ کیدی شي دی کې بیا لږ باران راشي، خو لکه مطلب دومره باران نشته. ځکه د افغانستان د کرکټ مینوال ډېره بله د انتظار وکړو ګټلې لوبه باران یوړه باران وګټله. نو دا ډېره د خفګان خبرې، ځکه چې زیمبابوې دغه لوبه بایلله په تقریبا 6 که 15 کلاړیانې وټو او دغه 44-45 سکور، نو چې دی ډېر زور هم لګولی زیمبابوې ټیم دغه اخیري کلاړیانې، نو دغه خو شاید 100 سکور به یې کولو یا 80-100 سکور به یې کولو. نو افغانستان الریډي هغه په اوپننګ باندې به یې ګټلی شوه. نو هغه لوبه چې دا ډرا شوه او بدنصیبۍ نه هغه باران وګټلی وی چې نو ګینې افغانستان ټیم هغه لوبه ګټلې وه. نو دوستانو دغه د کرکټ اپډیټ و. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.